د کابل امنیه قومندانۍ اړوند د 11مې حوزې منصوبینو غلا کړل شوی موټر پیدا او خپل څښتن ته وسپاره. د 11مې حوزې د جنایي پیښو پر وړاندې د مبارزې مدیر وایي چې دغه لاسته راوړنه د خلکو په همکارۍ شوې. دا پیښه خو تقریبا 3 ورځې مخکې سوې وه. زموږ یو هیوادوالو کور ته غله ورغلي وو او کور نه یې موټر راباستلی ورته، بیا د خلکو په همکارۍ باندې دا موټر هم ونیول سو، دا غله هم ونیول سو. موږ خپل ولس نه ډېر خوشحاله یو او همکارۍ نه یو نړۍ مننه. همیشه چې دوی موږ سره همکاري وکړي انشاءالله دا غله او دا بدبخته خلک لا ټول به ورکېږي انشاءالله. او موږ همیشه دپاره موږ مجاهدین آماده دي دې ته چې د ولس خدمت وکړي او شپه ورځ دوی په خدمت کې دي انشاءالله. چې هره پیښه کېږي د پولیسو 100 شمیرو سره د رابطه ونیسي یا د حوزې ته ځان ورسي انشاءالله عاجل به اقدام کېږي او د هیوادوالو مشکل به رفع کېږي انشاءالله. بلخوا هغه کسانو چې د خیرخانې په سیمه کې لاس په دغه غلا پورې کړی و د خپلو کړنو پښیمانه ښکاري. ما را به جرم سرقت موتر آوردن. 3 شب پیش توسط کنترل امنیتی گرفتار شدیم. موتر از سایه 315 دزدی کرده بودیم و زیر سرک اعلاش کردیم. نفر مال خودش تسلیم شد. یعنی بخرید ما اشتباه کردیم، به اشتباه خود پی بردیم، دیگه کار نمیکنیم. د موټر اصلي خاوند د 11مې حوزې له منصوبینو مننه کوي چې د موټر په پیدا کولو کې مرسته کړې. 3 شب پیش ساعت 3:30 بجه شب بود، موتر مزولی دزدی کردن همین مردمایی که همینجا است. باز بردن نتونستن، حوزه کارمندای حوزه از پیششان گرفت، موتر برای ما پس تسلیم کردن. تشکری میکنم از پرسنل حوزه از امارت اسلامی.